وخت کې هسې مخې ته خبر راله ذکر به کړو هغه میلمه چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسیح نبوي ته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ناشنا کریم انسان و میلمه دوست عزتمن دا نه چې میلمه سړی ویني او بیا د میلمه نه تپوسونه شروع کړي ته څنګه ډوډۍ به خورې او که ته راځې او که ته کښېنې او که او ډایرکټ به سړی کور ته راځي چې کور ته بوتو میلمه مې راوسته هغوی یا رسول الله قربان ستا د میلمه نه کور کې غوسه نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ملګرو ته ووایي څوک به زما دا میلمه به وځي کور ته نو ځکه اوس د هغه شاګردان دي نو هغه به هم څوک وي درانه خلک دي چې الله د پیغمبر د ملګرتیا دپاره غوره کړي دي د هغه یو انصاري پاڅېږي یا رسول الله زه به چې کور ته یې بوتو دا اوس معامله ګوره ټوله د شپې ده توره تیاره ده سړی کور ته بوتو ښځې ته وایي خوشحاله دی وي الله را باندې وي رحم وکړو څه خوش قسمت وي د پیغمبر میلمه راغلی هغې ورته وایي زار د هغه د میلمه نه خو کور کې غوسه نشته دغه لږ څه خوراک ته دی وړو دپاره مې یخودی دی او دغه واړه جاړي وږي هغه ورته دا واړه په څه طریقه ودکه دا خوراک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میلمه له ورکول غواړي ځکه چې ما راوستی په دې دی چې زه به عزت کوم زه به اکرام کوم زما ذمهواري ده هغه میلمه ته خوراک کېښه او بچي وږي وده کړو بچي وږي وده کول دا یو ایمان دی ګوره یعنې موږ سره څومره نعمتونه دي داسې کېدای شي چې زموږ بچي دي وږي وده شي کېدای شي نه شي سره د دې چې زموږ بچي به وږي نه وده کېږي بیا هم موږ مال نه شو لګولی سره د دې چې زموږ ښځه به وږي نه وده کېږي بیا هم موږ په میلمه خرچه نه شو کولی سره د دې چې زموږ مور پلار به وږي نه وده کېږي بیا هم موږ د الله په لار کې مال نه شو لګولی دلته دا مؤمن بچي وږي وده کوي او بیا یې ښځې ته دا ووایي چې کله دې ډوډۍ تیاره کړه او راویسته دي نو دا ډیوه به په څه طریقه مړه کړي چې روټۍ کېښوده ډیوه مړه شو بس باندې جوړه چې په خپله به تیل میل به پکې ختم شوي او بیا هسې لګیا او لاسونه یې وال دی پلیټ کې دې لوښي کې چې زه رسره هم لګیم او ښه ډوډۍ وخوړه او د داسې مؤمن روټۍ چې الله به پکې څومره برکت اچي که لږ ومو خو میلمه پسې شو مور شو د چا میلمه یې راوستی اوس دا کار د شپې په تیاره کې شوی دی څوک ته خبر دی الله او بیا پیغمبر رسول څنګه خبر دی ولې پیغمبر رسول په علم الغیب پوهېږي الله ته خبر دی بیا څوک خبر دی دا سړی او بیا ښځه بیا سړی او ښځه او بیا میلمه څنګه خبر دی میلمه سره علم الغیب شته الله خبر دی بیا دا سړی خبر دی او ښځه خبر دی بس دا غم نه دي چاته بیانې ګورې دا خو ډېر الله والا خلک دي دته د خپل کار معمولي ښکاري غریب ټوله شپه په دې سوچ کې تېره کړې چې د پیغمبر نه مې میلمه راوستی و څه ونو کور کې دا خو دا سوچ چې دا وګټه میلمستیا موږ وکړو دا کړې وګټه میلمستیا خو دې مؤمن ته خپل عمل ډېر وړوکی ښکاري دا ډېر غټه میلمستیا ده ګورې دا که یو کس له داسې 50 خانه لال کې که نه او د سره په کلونو پروتې میلمستیا ولکې بیا ورته هم نشي رسېدی دا داسې میلمستیا نو سحر پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څوک کوم ځای کې دی هغه میلمه چې بولی غریب بنګر رالی شي که څه الله ورته ویلي دي چې میلمه بولی وه روټۍ صحیح نه وه یا لږه وه وی یا رسول الله حاضر یم زه یم وی الله تا ته او ستا دې ښځې ته چې پرون وکتو تاسو چې د میلمه څومره خیال ساتلی نو الله وخندل تاسو ته چې وکتو چې دا څه درانه مؤمنان دي دومره میندې دوی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د هغه په میلمه باندې خبره مې دې پورې راواغستې چې دې د الله بنده د عمل پټ ساتلی او غریب بلکې خپل عمل وته کمزور ښکاره کېدو زړه یې دننه خوړو زړه یې دننه خوړو او چې دا رازونه یې د الله سره ساتي الله یې داسې عزتمن کړي که نه
چې د دې صحابي دا خبره دومره مشهوره شوه چې پیغمبر بیانه کړه، صحابه کرامو د هغه نه رانقل کړه او د قیامته پورې مسلمانان بیانوي. او هغه د الله بنده عمل کړی پټ یې کړی او څه یې ورکړي وو، لږ غونته کې خوراک و، خو هغه لږ غونته کې خوراک سم خوراک و. د هغې سره اخلاص و، مینه وه د الله سره، مینه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. الله هغه عمل څومره غټ کړو. ما تاسو ته دا خبرې ذکر کړی و که یو درس دوو کې چې دا نیت دومره زورور عبادت دی که نه، چې کله به دله وړوکی عبادت غټ کي او غټ عبادت به دله څه کي وړوکی به کي. دا اوس یعنې ظاهره کې چې ورته وګورې عمل څه دی، یعنې وړوکی لږه غونته کې خوراک یې ورکړو، د نیت ترلاسه هغه عمل دومره غټ شو. او کله به یو سړی لګوي په کروڑو روپۍ به ولګوي او نیت یې څه دی چې چاته یې خیمه یا خلک مصیبت وکړي یا خلک وایي چې غني دی او لږ دینداره پرې ښکاره شه، د هغه نیت ترلاسه هغه غټ عمل څه شو، وړوکی خسکی شو. نو د الله سره رازونه هم ساتئ، دا پټې صدقې په دې کې ډېره لویه فایده وي. زموږ موضوع دا نه ده، نورو ځایونو کې هم دا خبرې ذکر کړي ده، هسې یو فایده به ذکر کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا صدقه چې ده دا ګناه مړه کوي، لکه څنګه چې اوبه اور مړ کوي.